سلام دوستانو، د دې په هیله چې راته روغ جوړ اوسئ. نننۍ ویډیو دې باره کې دا سپیشل پاکستانیانو دپاره ده چې څنګه موږ وکولی شو خپل سیم کارت ته پیسې ولګوو د ورځې 0 پورې. ستاسو محنت پورې تړاو لري چې څومره کولی شي نو هغومره به لیږل کېږي. نو کمې چې دي 50 دي او زیاتې چې دي هغه ستاسو محنت پورې 0.5 پورې به داسې بیلانس په شکل راځي ستاسو سیم کارت ته. نو طریقه په دې ده چې لومړی به دغه اپلیکیشن ځان سره انسټال کړئ. اپلیکیشن دا فون پې دغه به ځان سره انسټال کړئ، د پلی سټور نه به ډاونلوډ کړئ. کله چې دا کولاو کړم دغه به کولاو کړئ، دغه رنګه ګورئ. طریقه کار ته زه ښیم. اول به رجسټر باندې کلیک کېږي. دغه رجسټر صحیح شو. کله چې رجسټر باندې کلیک کېږي نو دلته به د موبایل نمبر ورکړئ. پاکستان دپاره که نه، هغه به د موبایل نمبر ورکړي د پاکستان که هر وي. زه ورکوم یو نمبر. زه اوس یو نمبر وهمه، خو هغې کې به دغه اولنی 0 چې دی دا به نه وهئ. صحیح شوله. دغه نمبر دا هر یو نمبر چې ستاسو وي نو دغلته به دغه نمبر ور داخل کړئ. پوه شئ. دغه نمبر ټول دلته به ریفر کوډ ورکړئ. ریفر کوډ ما په ډسکرپشن کې زه پرېږدم، نو هغه به دلته ورکړئ. دغه ځای کې ریفر کوډ زه په ډسکرپشن کې پرېږدم، هغه به دلته ورکړئ. بیا دغه رنګه څخه راځي نو دلته به فرست نوم ورکړئ، لاست نیم به ورکړئ. دلته به کوډ ورکړئ، هر یو کوډ چې ورکړئ چې تاسو ته بیا هغه یاد وي. دلته به لاندې دغه بره کوډ دلته لاندې ورکړئ. نو بیا به په نیکسټ باندې کلیک کېږئ. انتظار به وکاږئ. بیا به هلته اکسپټ باندې کلیک کېږئ. نو بیا تاسو ته یو کوډ درځي، هغه اول نمبر ته به یو کوډ ځي، هغه کوډ به هلته ور داخل کړئ. زه ور داخلوم. بس بیا دلته میسج راځي تاسو ته هغې سیم کارت ته. دلته زه لیکم، هلته ما ته راغلې. کله چې داخل کړي بیا دغه رنګه علامه راځي. مشکل پیدا شو ولې؟ بیا دغه رنګه دغه راځي، صفحه کولاویږي. نو ستاسو دغه وشو، کنټینیو باندې به کلیک کېږئ. دلته اوس لاګن شه، هماغه نمبر به ورکوي. بیا دغه رنګه کوډ کولاویږي. نو ستاسو دغه نمبر چې دی ویریفای شو. بیا که چېرته تاسو غواړئ چې پیسې وګټئ نو دلته به په دغه ځای باندې کلیک کېږئ. دغه 3 نښانې دي، دلته به راشئ. دغه ځای باندې به کلیک کېږئ. نو دلته د ریفر کوډ درکوي. دغه ریفر کوډ دغه ګوره، دا ریفر کوډ درکوي تاسو ته. بس دغه ریفر کوډ ملګرو سره جوین کوه او نو دې لارو به تاسو ته پیسې درکوي.